سرتاج واصل خان خان زیب او فرخاد عبدالقهار او مجروح محمد حسین یا قربانا جمیل خان نو خبر داری سرائی داری گوا چی دوکا کلی زما سرمکارا محمد حسین یاد کرسی وایا پزان لری ټکینا فریب د خزو چې څوک گیر کی ورتا ګنډیر کړي په ژوندون ټول تهمتونه فریب د خزو چې څوک گیر کړي نو پیغور کے ڈاکے کے واحد گلو ساز فرمائش پیشل عمر غنی دے واحد گل فرمائش گلزار اور واحد گل فریب د خزو چې سو گیر کی دار شوا اے ورته ګنډیر کی په ژوندون ټول نعمتونه اے فریب د خزو چې سو گیر کی او گیر کی نو تنه چا
پیر کې سم د ټکا ټول دامونه او فریب د ښځو چې څوک ګیر کې د ځمکې زیر کې ښځوانان جړا کوي نه او فریب د ښځو چې څوک ګیر کې مړی ته تیر کې نه خبر د ځانه وي نه او فریب د ښځو چې څوک ګیر کې مجروح ډېر کړي د هغې انسان غمونه قصه بیا شروع کوم چې شیخ خبر جمیل خان شو د تاڼې نه رابهاره ای زړه کې وایي ګل رحمان چې څنګه انسان دی وي څنګه انسان دی او نه د بل په حیا کار شته نه په ځان دی
ته ټوپک واغس په تلوار
شش بل شپستر ګړوند او د نظر مخې ته شوی تیار دند انسګیس باندې غریبي کو بیتابه بیا یې ویشتو ملګرو بې حسابه بیا نسکور به
د محمود حسین مجروح او د وحید ګل او د ګلزار. بدن شو ورپسې و پریشان مخلوقات او چرته نه باویل دین ماتم زیات د خدای کارونه صافي معامله واوي معامله وا دغه کار دغه کردار دا فیصله وا او د مردان ذلي خفه تمام علم دی شعور نشتا ذهن نشتا عقل کم دے محکمه د پولیسوم ډیره خفه دی د هر چا په مخ د اوښکو یو چپه ده رشتہ دار دینو د خفګانه جړغوني په پکار دي او د وړې خبرې شي خبره غټه او احتیاط ښه دی همیشه وي پکې ګټه مغفرت او باقی السلام علیکم شم رخصت شوم